أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق صدق الله مولانا العظيم. دا آیتونه د عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ په باره کې نازل شول او د هغه ملګریو په باره کې. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا ابتداءً د یهودو ډیر غټ عالم و، خو د زړه مځکه یې صفا وه. د قرآن حقانیت چې کله ولیده، نبی علیه الصلاة والسلام یې ولیده چې دا بالکل رښتونه سړی ده، نو فوراً که یهودي هم و ایمان یې په نبی علیه السلام روړه. خو یوه خبره وه، تورات کې د الله پاک صفتی نوما د رحمان تذکره ډیره وه، او قرآن کې ابتداءً د الله پاک د رحمان د صفتی نوما دا کمه وه. نو ده به چې قرآن تلاوت کوو، دغه نوما د رحمان د الله دا پکې کمه وه، زړه به داسې خفا غوندې و. نو بیا چې کله الله جل جلاله بار بار تکرار سره دا د رحمان نومام پکې ذکر کړه، نو دای په دې باندې ډېر خوشحال شو. الله پاک کې دلته تذکره کوي چې دا هغه خلک دي چې موږ دوی ته کتاب ورکړو، یعنی تورات، او اوس یفرحون بما انزل الیک، چې دا کوم کتاب تو طرف ته نازلوی شي په دې باندې دوی خوشي کوي. او بعضې پکې هغه څوک هم دي چې دغه قرآن اوس انکار کوي، د رحمان ذات انکار کوي. لکه مخکې اجمالاً خبره شوې وه چې د صلح حدیبیه په وخت کې چې علي رضی الله تعالی عنہ کله شروع کوله بسم الله الرحمن الرحیم، نو هغه کافر چې د معاهدې تر غلو هغه ورته وویل چې رحمان موږ د رحمان د یمامې نه علاوه بل نه پېژنو. رحمان د یمامې مراد مسیلمة الکذاب و. د په هغه وخت کې دا د نبوت دعوا کړې وه، او ځون ته هغه صفات چې کوم د الله صفات دي نعوذ بالله هغه یې ثابتول. نو الله یې هغې ذم بیانوي. والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، او هغه کسان چې دوی ته موږ ورکړه د کتاب، یفرحون بما انزل الیک، دوی خوشحالیږي بما په هغه شی چې نازلولی شي الیک تو طرف ته پیغمبره. ومن الاحزاب، او بعضې د لشکرونه د جمعتون هغه څوک دي ینکر بعضه چا انکار کوي د بعضې د دغې قرآن. قل پیغمبر ورته وایه چې انما امرت ان اعبد الله، خبره دا ده چې موږ ته امر کړه شوه چې زه خالص د الله پاک عبادت کوم، ولا اشرک به، او زه په الله پاک سره شریک نه جوړو، الیه ادعو، دغه الله جل جلاله طرف ته زه دعوت ورکوم، بلنه کوم، و الیه مآب، او دغه الله پاک طرف ته د مو واپس کېدل دی او رجوع دو. وکذلک انزلناه حکما عربیا، او دغه رنګې موږ دغه قرآن نازل کړی ده حکما فیصله عربیا، په عربي ژبه کې دو، نو هر څوک ورباندې پوهېږي د کوم چې عرب دي. ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم، او که چېرته اتباع وکړه د خواهشاتو د دوی بعد د هغې نه. ځکه کفار به ورته وایي چې د زه نه خبرې پیغمبره ته د موږ سره ومنه، د موږ د خدایانو ته رد مه کوه وغیره، زه نه به یې تو سره ومنو. الله دې چې نه په دې کې اتباع نه کوي. ولئن اتبعت اهواءهم، او که چېرته ته اتباع وکړې د خواهشاتو د دوی بعد ما جاءك من العلم، بعد د هغې نه ته راغلي دو وحي علم.
مالک من الله نشته ته پر من الله دی الله پاک طرفنا می ولین سوک دوست ولا واقن او سوک بچ کون کا چې بیا الله پاک له عذاب دی او دا ذکر ګوره پیغمبر مخاطب ده او پیغمبر خو د کفارو هرگز اتباع نه کوي امت ته اصل کې خطاب ده ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريا دا دغه کفارو د شبهه رد کوي د اعتراض رد کوي الله پاک خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې به دا اعتراض کوم چې دا خو عجیبه پیغمبر دی دا فرشتہ مشتویل نه درغلی او کشا انسان روغ او په چار دا و چې د صفات خو د موږ نه بدل و د موږ چې څه کوو د انساني تقاضې چې کوم د بشري تقاضې د دغه داسې نه وه مثلا نکاح کول دی پیغمبر د نکاح نه کوله او دته کسه انا بیبیونی دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام یولس بیبیونی وي دوی وینځي وي دوی بیبیونی د نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا د علیه الصلاۃ والسلام په زندګۍ کې وفات شوی وي یو په مکه معظمه کې خدیجه رضی الله تعالی عنها او خدیجه رضی الله د نبی سلام اوله بیبی وا د دې په موجودګۍ کې نبی علیه السلام نور ودونه نو کړی او دا 15 سال د نبی علیه السلام نه مشره هم وه د دې نه مخکې د علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې دوه وریدو کونډه شوې وه بیا د دوران کې دې نکاح نه کو حالانکه ډېرې رشتې وې ته تللې ډېره مالدارې ښځه وه خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام یا د 25 سال زندگی وه د نبوت نه مخکې ارخاصات وې ته شي د پیغمبر په لوس چې کوم د معجزې غوندې شیونه ظاهرېږي معجزه ده د نبوت نه بعد وي د نبوت نه مخکې خلاف عادت یو شای نه څرګند شي لکه مثلا وریځې په سیره کوله بوټي به تر مایل شول وغیره وغیره دې ته به ارخاصات ویشل نو دا خبرې اترې خدیجه رضی الله تعالی عنها و هم لیدلې چې سیره وریځې ورباندې کړي وي ته بیان هم شوله میسره چې کوم غلام او خادم یو چای په سفر کې سره لږلو چې د دې خدا سي عجیب کیفیت یو درنګ هغه راهب چې کوم مړی ورته کړی نبی علیه السلام ته وغیره وغیره نو د دې د علیه السلام سره د نکاح شوق پیدا شو چې دې سره د مو نکاح وشي پیغام یې ور کړ د نکاح ابو طالب د علیه السلام ترو هغه ترغیب ور کړ چې بچیا دا قبول دا یو بیبي وا دې په رمضان کې نبی علیه السلام بل نکاح نه وکړه غدا په د هجرت نه مخکې وفات شو مکه معظمه کې یو ځای ده جنت المعلا په هغه ځای کې د قبر ده دویمه بیبي دا چې وفات شوې ده زینب رضی الله تعالی عنها دا په جنت البقیع کې د بعد الهجرت بیا وفات شوې ده بیبي علیه الصلاۃ والسلام متعدد نکاحونه کړي دي علیه السلام چې وفات کېده په دغه وخت کې ان بیبیونه دي نبی علیه السلام نه پوتې شولې او دوی وینځي کفارو دا اعتراضونه کول دا پیغمبر چې دا بیا دا دمره ډېر نکاحونه ویلې کوي نو په چارو دمره خو موږ نه شو کوی دا وکسوې ته نه شورولي دي نه په نکاح کې دي حالانکې اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاحونه کړي دي آیا دا د نبوت سره څه داسې منفي خبره ده د داود علیه الصلاۃ والسلام متعلق اردرومي تورات کې ذکر دي څومره سے بصحیح وي چې 300 د هغه بیبیونه وي او 900 د هغه وینځي نو 1000 دا د داود علیه السلام بیبیونه شوي او د سلیمان علیه السلام دا خو د بخاری شریف روایت ده اصل بیبیونه د حضرت سلیمان علیه السلام او هر چې یو پیغمبر په دکې د اسلوشت د جنتی کسانو عمره طاقت وي او یو جنتی کس کې د دنیا د 100 کسانو عمره طاقت وي نو پیغمبر کبي په دغه حیثیت سره وکسي چې د دمره نکاحونه دا ویلې کوي نو یو پیغمبر دا د 4000 د نکاحونو مطالبه کوي شو طاقت دا ویلي په دمره کم باندې اکتفا کول دا د پیغمبر د پرلوی کمال ده خو نبی علیه الصلاۃ والسلام کا نکاحونه متعدد کړي دي دې په حکمت ځون پوي کو دا د خواهش په بنیاد نه دي کړي یو وجدادو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو زندگی دا اندرونی د کور وا
یوای بیرونی وه. بیرونی زندگی د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه چې لیدله دا کتله دا خبرې وینه زده کړي دي، کتابونه وینه ډاک دي د احادیثو، په لکونه احادیث دي هر نقل شوي دي. هر قدم د پیغمبر دا د امت ته پورا دا اسوه حسنه دو یوه بهترینه نمونه ده. نو اندرونی زندگی د علیه الصلاۃ والسلام چې بیبیونه نه وه چا به مشتشیله امت ته به چا پیش کوله. د دغې د وجې نه علیه الصلاۃ والسلام نکاحونه کړي دي چې د ایمو کوم د ښځې سره چې حالات دي دا د امت ښځې ته خوندونو ته بیان شي چې د خوند به د خپلې بیبي سره درنګې وخت تېروي. او درنګې علیه الصلاۃ والسلام چې کله هم نبوت ظاهر شو دشمنۍ یې ډېرې شولې، او چې کله یو کس په یو خاندان سره نکاح وشي دا د اده زوم شي او دا د سرګنۍ یو تعلق سره قایم شي نو دغه خاندان دا د اده خپل شي. لہذا د علیه الصلاۃ والسلام د دغې نکاحونو متعددو په وجه سره ډېرې خاندانونو سره تعلق قایم شو، دشمنۍ یې سره کمه شولې، د الله پاک دین دغه ډېرې خلکو ته ورسېده. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، او تحقیق سره موږ استولیو رسلا انبیاء کرام من قبلك مخکې د تونه، وجعلنا لهم ازواجا او موږ دوی د پوره ګرځول یې ازواجا بیبیونه و ذریه او اولاد. د یعقوب علیه السلام څومره بچیونو 12 زمن دي، د داود علیه السلام 19 زمن، بیبیونه څومره یو زمن الله جل جلاله ورکړي. وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله، او دوی به درنګ دا معجزې طلب کولې چې یاره پیغمبره دغه مکې کې د کوم غرونه دي هسې هم شاړ غرونه دي ویران غرونه دي چې دا د الله پاک ته وایي چې لرې کړي دې نه میدانونه جوړ شي، څپه مځکې جوړې شي، درنګ نهرونه پکې جاري شي، او چانه د سره زر ورته جوړ کړي، چانه د سپین زر ورته جوړ کړي. الله وایي چې پیغمبر مې دې پر نه درستوله، عامې دین زده کول دې پر دین دې الله دې وښیي. وما كان لرسول او نشته د پوره د پیغمبر دا خبر ان یاتی بآیت چې ارتاګو کې په معجزه سره الا باذن الله مگر د الله جل جلاله په حکم سره. د الله پاک حکم معجزه کې ګور او جادو کې فرق انده ده چې جادو سره په خپل اختیار سره کوي شي، اگر چې نظر بندي وي صح حقیقت ته غني یو خیال وي په خلکو رولي، او هر چې معجزات نو دا پیغمبر په خپل اختیار نشي کوي بلکې کله د الله پاک حکم می ته وشي. د اوقات کې چې صحابه د اتن د نمړيږي ډېر بد حال لسوک به وشکیږي او به تنظیم نه کیږي چې بیا الله پاک طرف نه کله اشاره وي تکیږي چې ته خالي د غوته په به کې کښېږ دا علي السلام ځخ کې چاله چا سره سو بشتا په لوټا کې بکیا وی چې لږه غونډه باسو په پوتې چارو وي. نبی عليه السلام داسې د خپل لوس مبارک پکې شه صحابه خپل ویني چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګوتې نه د اوبې پورې لګیاري راونې شولې. بیا د هغې ویلو ټینه ټول مشکي ډک شوي دي، د لشکر ټول زناور دا وینه سیراب شوي دي او اودسونه شوي دي او وینه چښل شوي دي جمع کړي شوي دي. د ویلو ټینه دا بیا الله پاک طرف نه اجازت وته شو دا معجزه وه. الا باذن الله مگر دغه نشانات معجزه ظاهري په اجازت الله پاک سره لكل اجل کتاب د هر وعده دی پورا کتاب یو مکتوب دا یعنی هر د هر څه نیټه وعده دالی کلی شوی دو. یمحو الله ما یشاء ويثبت، الله پاک محو کوي میټو کوي ما هغه چې خوښي وي، ويثبت الله جل جلاله ثابت کې پرېږدي. دوه تفسیرونه دي، یو تفسیر یمحو الله پاک میټو کوي ختم کی یعنی بعضی احکامات الله جل جلاله داغه نسخه پرولي. لکه مثلا ابتدا کې شراب دا جایز وو چې کله 13 سال رسې جایز وو اسلام کې. هجرت صحابه وکړل مدینه منورې ته لوړل، اسلام غالب شو او د شرابو مفاسد او واضح هو نور واضح شول او خلق د اسلام سره مانوس شول. الله پاک وته ویل پیدا وته وی چې دوی ته نه د شراب متعلق پوښتنه کوي شراب د سرنګ دي په پیدل خو چې شایدان نه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. دوی ته نه شراب سوال کې دا څنګه شاید دا وي ته چې فائدې هم پاکستان نقصانات خر پاکستان خو نقصانات یې فائدې نه ډیر دي لکه موبایل استعمال فائدې شته پکې نقصانات شته پکې خو نقصانات یې ډیر دي. او درنګې بیا هغه نه بعد الله پاک وي ته چې دینه چې تاسو اجتناب کوی دا شته په اخري کې الله پاک وي ته چې بس دینه اجتناب کوی دا نجس شاید فعل انتم منتهون معنی بشوي اوس صحابه وزونه او چې انتهای نه
یا الله مانیو او دغه رنګې تعدد د ازواجو په بیبیونو سره نکاحونه کول څه ممانعت نه و بیا پابندي ولګېدله چې د پیغمبر نه علاوه نور امت چې د څلور نه زیاتې سره نکاح نشي کوی صحابه روغل یو داسې صحابي روغل چې په نکاح کې 10 وې وګوره انصاف ته کسا علیه الصلاۃ والسلام ته چې زه څه وکړو چې بس چې څلور پرېږده ولا شپې فارغې کا قرآی پکې وچوله دا نه چې کومې زونې دي واړې دي شوشتا دي تا به مې ډېره سره لاګي نو دا به پرېږده د نوره فارغ قرآی پکې وچوله لیټري چې چا نوم به سره وته لازم سره پرېږده نوره فارغې ځکه الله حکم و او درنګې نور داسې ډېر امور چې ابتدا کې جایز وو لکه مثلا د مسلمان د کافر سره نکاح جایز وو د کافر د مسلمان سره نکاح جایز وو بیا الله پابندي ولګوله چې ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن مشرک سره نکاح مه کوئ او مشرکینو ته خپل بچیو په نکاح ما ورکوئ دا پابندي ولګوه او ځنه داسې ولکه د لمونځ وغیره ترتیب